یوه د رزق ذریعه بله جذبه د ایمان کوټر اساس یې په باجه مې جانماز خور که لار د پنجشیر و په وږمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور او هره شپه وه یوه لور مې په سنګلو ده وه سخته یخني وه په یوه مې جانماز خور که ورپسې ګرځم ورته نیسمه لمنې راشئ بیا د قامي مفاد و جنګ دی بې بلنې راشئ جرګه به جوړه کړو ګواه به د خیبر غرونه وي که څه پوښتنې وي د چا که څه غوښتنې راشئ ورانې کنډرې دي د نوې آبادۍ نه شاته زه څومره درد لرم د خپلې خوشحالۍ نه شاته چې غورځېدمه نو د خپلو لاس مې وپېژنده ګنې ډېر خلکو زما د بربادۍ نه شاته سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو دا وخت زه په ضلع مومند کې په یکه غونډ کې ناست یو او موږ سره د دې علاقې د دې ضلع مومند یو داسې ستر لیکوال یو داسې زلمی لیکوال ناست دی چې په دغه لږه موده کې په خلکو باندې خپل دغه شعر منلی دی د هغې دغه شعر داسې دی چې څوک یې هم واوري نو په هغې کې د پښتون وطن دغه ستونزې مسایل او د پښتنو دغه دردونه هغه په داسې طریقه بیان کړي دي چې خلک یې خوښوي ښاغلی کاروان مومند صاحب بلا پښتانه د دغه نوم سره اشنا دي کاروان مومند صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو او په خیر راغلی ته وایو ډیره زیاته مننه او ستاسو ټولو مینوالو ته هم سلامونه او تاسو ته هم الله مو عزت وکړه چې زموږ خواله راغلئ قدرمن شي کاروان صاحب خپله شاعري کله شروع که کم وختو او تر دې دمه پورې چې کتاب میتاب راغلی که نه یاره ډېر ماشومتوب نه مې د شاعرۍ سره شوق خو بیا د 2013 نه مې لکه رسمي لیکل شروع کړه او کتاب باندې اوس کار شروع دی ستړي وخانو په نوم باندې کتاب دی نو انشاءالله ډېر زر به راشي داسې یو شخصیت چې هغې نه تاسو زده کړه کړي تاسو خپل استاد منئ داسې څوک شته یاره اوس که د یو نوم مخ له مخه په به شي خو لکه مونږ زیات مسافرۍ کې وو نو ټول دغه د وټساپ د لارې د ګروپونو هغه استادان دي نو ګڼ تعداد کې دي نو د یو نامه به نه اخلو ډېر دي صحیح ده کمه ادبي ټولنې دي چې په هغې کې ستاسو ناستي نن سبا ډېر کېږي زه په عرب اماراتو کې د بیډ بابا پښتو ادبي کاروان صدر وم او دلته د مرکزي مومند پښتو ادبي ټولنې سره تړون لرم صحیح ده د کاروان مومند په شعر کې د پښتون وطن دردونه د دې ولس دغه غمونه او ډېر په ښه طریقه باندې د دې شاته څه وجه کېدی شي زه وایم که نه چې د بوج اندازه سړي تاله لګي چې کله غر په تا باندې د پاسه پروت وي نو په دغه ستونزو کې او په دغه مشکلاتو کې او په دغه بدامنۍ کې موږ په خپله د دغه ښکار یو نو موږ هغه ښه حس کولی شو صحیح ده کاروان صاحب زه وایم چې یو کلام پکې وورو داسې به په پښتنه م ورسره کوو نو ملګري به هم بور کېدو له نه ورکو ډېره مننه به ملګري دې خفه کېږم نو ما ته په یادو نه وي یاد چې کوم مخکې له راځي او بس کتاب نه مې ویلې چې په دې قام کې خو بې ځایه ضایع کېږي یو سړی دی لویه خدایه ضایع کېږي او د کاروان مومند تپوس که درنه وکړي نو بس دومره ورته وایه ضایع کېږي یار ډېر ښه یار ډېره مننه نور یو دوه شعرونه دي چې ما ته حیا راشي چې تیر شمه د لار په دکان نامزادې خیمې ګاڼه دی در نهار په دکان مور به مې ټیټې سترګې واخیسته سودا په قرض ما ماشومتوب کې پیژندلې خدای د ښار په دکان ډېر ښه ډېره مننه او ستا د پیزوان فکر د خپل کور د ډوډۍ په فکر ژوند رانه مخکې ځي او زه یم له ایثار په فکر ډېر ښه یار ډېر ښه ډېره زیاته د رب تعالی شو ګرځېدو به ټوله لم ورپسې خو چا به زړه کاته او چا کاته حرم ورپسې ډېر ښه یار چې حابل مړ شه جمیله که اقلیمه خواره شوه کور د چا وران شه کمې خور وکړه ماتم ورپسې ډېر ښه یار او که پښتون مړ وي نو په درېیمه ورځ یې غم حرام وي که پښتون مړ وي نو په درېیمه ورځ یې غم حرام وي که کربلا وي کال په کال به ځان وهم ورپسې ډېر ښه او کاروان مومند هره شپه له مایوسۍ ډکه وي خو نن څه چل دی چې د وجړل ښه سم ورپسې ډېر ښه کاروان مومند صاحب ډېره مننه وړم د هغې لمن د مینې په داغ تور کمیس بیا زلیخې څیرې کړه د خپل غلام په زور کمیس ډېر ښه او نه یاره زمونږ خو بخت تور وي نصیبونه تور نه یاره پیدا نشه پر حد په طبع تور کمیس ډېر ښه
او چاته بې پردې نه شوم او ښه مې درد کې وخندل هېڅ د خلیل سوی نه دی تیز نمرودي اور کمیس او دوی یې د بایللې مینې غم جوړې پیریان ګڼي دوی یې د بایللې مینې غم جوړې پیریان ګڼي خواښې په زیارت باندې جنډه کړو د انګور کمیس او خدای د اویا میندو مینه راکړه خو بربنډو ما له د بابا د زوړ کمیس نه جوړ که مور کمیس داسې زندګۍ ته بې اسبابه یم کاروانه چې څوک لکه په سرو غرمو کې ځي او پرېږدي کور کمیس ډېر زبردست قربان کلام بله مو ورو ډېره مزه به پرتې وې څو تازه د وینو دارې په دیوال راښکلې وې له درده چا نوکارې په دیوال چې ماته پکې ځان د ارمانونو قاتل ښکاري زه نه ساتم کوټه کې اوس هندارې په دیوال زما د قام عسکر دي که لښکرې د تیمور کوپړه یې د قام کېښود قطارې په دیوال او اوس هم کوي پوښتنه د کاروان مومند د خلکو اوس هم راښکاره کېږي څوک د لارې په دیوال د منځ منځ کې به پکې یو نظم ووایم نظم دی لکه په زور د نکاح شوې جینۍ زه خپل ضمیر لا قبول کړی نه یم د تا نه شوې ستا د هرې خطا زما احساس ما ملامته ګڼي وایم چې ما نه به خطا شوې وي یا به په ما کې کمزوري ډېره وه ستا جدایي د ځان دښمن جوړ کړم ما د لاس کرښې د لمبو تېرې کړې ځکه قسمت د لاس تلي کې وي خو قسمت د لاسو په قابو کې نه وي تا چېرته داسې څوک لیدلی دی چې درد ته په خپله بېوسۍ وناسي د خوب نه خوب کوي او کټ له نه ځي راشه ما وګوره بیخي داسې یم هر څه بخلی شم خو ځان نه شمه هره ګناه په خپله غاړه اخلم ستا مرور تګ او زما دا خدای وهلی احساس خپلو لمحاتو له معنې ورکوي لکه دا ژوند د جهنم نامه ده دا دسمبر هم د سقر عذاب قربان د بېوسۍ د نمایش د بازار وږی ماشوم ما ته یې پرېښی ستا د جنګ کاروبار وږی ماشوم د بېوسۍ د نمایش د بازار وږی ماشوم ما ته یې پرېښی ستا د جنګ کاروبار وږی ماشوم تسلي درکمه د ډېرو خزانو مالک شه تسلي درکمه د ډېرو خزانو مالک شه هغه کوي کې د کنعان ګرفتار وږی ماشوم او هغه سړی وایي چې زه د قام له حق ګټمه چا چې ساتلی د اجره کې په کار وږی ماشوم د یو بېکوره سړي لور پسې رشته نه راځي غټه کنځل وي غریبي او د پلار وږی ماشوم د سیر وړو سره یې ښه ډېر تصویران وویستل ښه مشهور کړو د دې ښار یو اخبار وږی ماشوم او د غنم دا فلسفه یو دم جنت پرېښوده یوې مور ولېږه سبق ته سهار وږی ماشوم د دې نظام منظرکشي په یو تصویر کې وکړه جوړ د غنم عجایبګر که بل خوار وږی ماشوم او د خدای د نوم په خیراته کې هم بې قدره ناستو کاروان مومند د دې کونډې بیمار وږی ماشوم نادان صاحب ما چې کوم شعرونو باندې خلک پیژني نو د هغې نه بس دوه شعرونه شریک کړم ملګرو ته به پته ولګي یوه د رزق ذریعه بله جذبه د ایمان کوټر اساس په باجه مې جانماز خور که لار د پنجشیر و په وږمه مې فاتحه لوستله طالب ولاړو په طبله مې جانماز خور او هره شپه وه یوه لور مې په سنګلو ده وه سخته یخني وه په یوه مې جانماز خور که حیا مطلع خلکو زما په ایمان شک کولو په خپله ماته دروازه مې جانماز خور که کاروان مومند د نورې مخ د فتول مرتو راوه د خپل غزل پاینه مې جانماز خور دا کلام ما چا اورېدلی و چې په موسیقۍ سره ډېرو سندرغاړو ویلی هم دی بل دا شعرونه د جرګې ورځو کې مشهور شوي و چې ورپسې ګرځم ورته نیسمه لمنې راشئ بیا د قامي مفادو جنګ دی بې بلنې راشئ جرګه به جوړه کړو ګواه به د خیبر غرونه وي که څه پوښتنې وي د چا که څه غوښتنې راشئ کرن خان ویلی و نو اخري غزل ورانې کنډرې دي د نوې آبادۍ نه شاته زه څومره درد لرم د خپلې خوشحالۍ نه شاته چې غورځېدم نو د خپلو لاس مې وپېژنده ګنې ډېر خلکو زما د بربادۍ نه شاته او مخ را نږدې کړه ساینس ډېر وضاحتونه غواړي چې اخر څه به وي د لمر او د سپوږمۍ نه شاته په تلقېدلي سرو غرمو کې چېرته پاتې شولو وخته لږ تم شه ماشومتوب مې د ځوانۍ نه شاته او کاروان مومند ته چې هر ماښام د کاره راځي
په دې کاله کې څوک ولاړ وي د کړکۍ نه شا ډېر ښه یار کاروان مومن صاحب ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مننه والله چې زه هم پوټیم نه غواړي چې راختم یې کړو خو بهرحال درس خپل یو لیمټ یې که نه نو انشاءالله تعالی چې دغسې ملاقاتونه موږ له به بار بار چې کوم دی وخت راکوئ او اوس خو به رانه انشاءالله ډېر منظر صاحب په شان کې به درپسې ځو او راځو قربان ډېره زیاته مننه او ملګرو نه بخښنه هم شاید زما د شعر سره اشنا وي خو زما اندازې بیان داسې ډېر ښه نه دی او نه راته په یادو باندې یاد وي نو ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني کاروان مومن صاحب را سره تاسو واورېدو باور وکړئ د دې دغه یو شعر او په دې کې بیا د پښتنو دپاره کم پیغام دی نو زما یقین دی چې ستاسو به دا خپرونه لازمي خوښه شي بریالي اوسئ